ماښام دی راووتلم نو ما نن به دا ماښامۍ در باندې ووینم د کندهار ورځ رابلې داسې ده چې عوام ګرمیږي نو خیر نو دا نو موسمونه دي راځي نو تازه میوه هم پرته ده وینې اوس نو دا د باندې ځای چې لري هغه هوټلونه داسې دي چې خلک ورته درېږي آس هم په دا شپه کې را ایستلی دی دې خواته جوسلینډ دی نو زه په دې نیت راغلم چې ما ویله ما د باندې کښېنو نو هغه داسې معلومیږي چې د دوی ځای د ناستې نه لري او دغه ځای چې دی دا بل رستورانټ دی نو راتاسو له لاندې چې کښېنو یو ځای چیرې به کښېنو هغه سر کې به کښېنو صحیح دی نو ډېر ښایسته موسم دی داسې ښایسته هوا ده ښه د سړک غاړه ډېر مننه دغه دي شریخ یې راوړله دغه کیسې دي نو په سټور کې سپیرې د فوګ چند چی در وښیم تاسې راته ووایئ چې دا راوښیي دغه د شیمپو دا شیان دي نو د کور لپاره مې لږ لږ شیان په کار ول هغه مې رانیوله غټ موټران هم را شروع شول هندوانې هم شروع شوي دي هندوانې دي او کیلې دي اوس نو اکثریت داسې دي چې تازه میوه د نورو ملکو ده نو افغانستان میوې تر اوسه نه دي شروع شوې سلامونه ستړي مو سئ بیا مو هم وخت بخیر نو ماښام دی راووتلم نو ما نن به دا ماښامۍ در باندې ووینم د کندهار عینو مې نو ځو یو ځای له خیره سره اوس خو نو موسم د ګرمۍ دی یو ځای به شریخ وخورو له خیره سره زویا او ذکرام را سره دي نو دوی سره مې دا څو ورځې وعده کړې وه ما ول شریخ در باندې خورم په اول سر کې داسې و چې هوا یخه وه ما ول ستونه یې خرابوي نن د خیره سره روان یو تاسې راځئ نو چې چیرې خورو شریخ روان یو د خیره سره چې چیرې شریخ وخورو چیرې وخورو ذکرا اوس فکر کومه چې ګروپان مفان سره ولګېدل دا د موټرانو ګروپان دي دا لوړ هم لګېږي زویا ذکرا نو کرار کرار روان یو بابا چارجر دغه ده بس دغه وکړه نو ورځ تر رابلې داسې ده چې عوام ګرمیږي نو خیر نو دا نو موسمونه دي راځي نو تازه میوه هم پرته ده وینې دا نو دومه فواره ده اوس نو دا د باندې ځای چې لري هغه هوټلونه داسې دي چې خلک ورته درېږي نو ته راځئ نن مې د شریخو شو کړی دی هغه هم د زویا او د ذکرا لپاره څنګه ذکرا بابا نو دې خواته اکثره وخت داسې چې نوي نوي ځایونه راوځي اوس دغه ځای چې دی دا نوی راوتلی دی نو نه پوهېږم چې څه شي دی نو چې هر نوی ځای راوځي زه یې وارې ورته راځم او ګورم یې دا نوی ځای جوړ کړی دی داسې سټور دی فکر کومه دونه کش یې ورته جوړ کړی دی آس هم په دا شپه کې را ایستلی دی نو دلته په دې راسته لاس کې وینئ دغه یو د اډورټایزمنټ لپاره یو غټ سکرین هم لګولی دی نو اعلانات ورباندې کوي نو دغه جوسلینډ ته به ولاړ شو زه هم دا جوسلینډ صحیح دی د دې ښه شریخ دی نو آیسکریم خو دوی هره ورځ خوري نن به شریخ ورباندې وخورم دغه دی وینئ غټ سکرین یې لګولی دی د دې جوسلینډ آیسکریم دی که شریخ صحیح دی یا د باندې هم ځای لري دغه ښایسته ځای دی دغه باندې موټر دلته ودرو که هاخواته دغه شاهد شینواري رستورانټ دی او دې خواته جوسلینډ دی چې دلته ودرېږو زه هم ښه خبره دی زویه موټر به دلته ودرو بلا به ورسو زه په دې نیت راغلم چې ما ویله ما
د باندې کښېنو نو هغه داسې معلومیږي چې د دوی ځای د ناستې نه لري او دغه ځای چې دی د بل رسټورانټ دی چې څنګه وکړو ولاکه نو پلان داسې شو چې دې جوسلینډ ته رالو د دې شریخ ښه شریخ دی خو د باندې ځای نه لري چې کښېنو ماشومان هم تفریح وکړي او زه هم تفریح وکړم او تاسو هم یو دوې سترګې اضافه ووینئ نو پلان داسې شو چې بېرته باید ولاړ شو هاخوا ته چې کوم ځایونه دي نو پر هغه ځای به کښېنو هغه نو ښه کټان لري د باندې هوا ښه خوندوره ده تر اوسه پورې لا که د ورځې ګرمي خو د شپې بیا هوا برابر وي نو راځئ د ځو له هغې خوا ته د خیر سره تقریبا بس نو راورسېدلو د شریخو ځای ته ځو کرا او زویا بس دا د خوراک شان ده داسې خوشحاله چې دا موس دونه ډېر سوي دي چې کوم یې ورته ودرېږو ناک خبره دا اول صحیح دی ورته به ودرېږو چې دا ډېر بېروبار نه وي پر صحیح دی دې خو تقریبا ټوله یو رقم چندانې خاص فرق یې نشته صحیح دی دغه لار به راشوسي صحیح دی نو راتاسولو لاندې راځئ دې خوا ته راسئ دې خوا ته چې کښېنو یو ځای چیرې به کښېنو هغه سر کې به کښېنو صحیح دی ذکرا څنګه دلته به یو ځای کښېنو هوا داسې خوندوره ښایسته هوا ده چې مه کوه خبرې چې خوند ورباندې اخیستل کېږي نو ډېر ښایسته موسم دی داسې ښایسته هوا ده دې کښېنستلې ورته تیار یې اماده ښه د سړک غاړه دا شپې نو بیخي خوند کوي یا نو وروسته یو څه د شپې هم ګرمي زیاته شي ته ګورو چې څه شي راغواړو شی نه لري خاص شریخ لري او جوس لري جوس خورئ که شریخ ذکرا وایي شریخ خورم نو ورته ومې ویله چې شریخ راوړي دی ډېر شریخ نه دی ښه د زویا د سره هم یو څه ستونې مشکلات لري ذکرا لا بیا هم صحیح ده هغه څه مشکل نه لري ذکرا ډېر ساعت تېر دی او ذکرا نن دا سړک غاړه ده ورته وګورې یا ښایسته د پسرلي موسم دی ډېر مننه او څه فرق یې ده دغه دی شریخ یې راوړله دا خو نو ایسکریم نه دي شریخ دي ښه نو بیا دا د کندهار شریخ دي څنګه دي زویا ذکرا خوندور دي که یا صحیح دی په خوند کې بد نه دي ښه خوند یې دی ذکرا په خوراک کې ډېره ځنډېږي زه ورته وایم ځو دا وایي نه ځو دې ته هم ښه خوند ورکوي چې بس ناست دی نو بالا څه کوو تا خو وخوړی او شریخ ما هم وخوړی دا خالي پاته ده راځه خپله نسې شوه کېدا یا د ذکرا کار تر اوسه هم نه دی خلاص شوی خو موږ خپل کار وکړئ دا وایي زه په موټر کې بیا خورم ونه غورځېږي صحیح دی نو ځو به د خیر سره راځئ نو چې چیرې ځو نو نن سبا داسې وخت دی که چې څوک خوند اخلي نو ماښام دې راوځي
د ورځې که څه مې یو څه ګرمي سوې ده خو هوا د شپې اوس ډېره خوندوره وي دا فکر کومه چیش پیزا په نامه یو ځای دی سټار پیزا نو یو ورځ به د خیره سره دې ته هم راسو ته مې په دا سټور کې مې شی په کار دی نو یا ته یې مه راشوه کېږي صحیح دی ته راته کښېنې زما یو شی راخلم بالا راځمه صحیح دی نو دې خواته پټرول پمپ دی او دې خواته د احسان زبیر سټور دی اکثره وخت زه دې سه د کور سودا کومه بس دوی په دا چم چم کې ځان شوه کوي خو زه یې نه شوه کومه صحیح دی د هغه کیسې دي نو په سټور کې ما مې نو څو واره در باندې لیدلی دی نو نن مې دغسې زما یو څه کار و دا څه شي دي دا ښه 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 سپیرې د فوګ دا اصلي فوګ ده هندي ښه بوی دي نو قسم قسم شیان دي چې شي در وښیم تاسې راته ووایئ چې دا راوښیئ دا هغه د شیمپو دا شیان دي سن ګلاسیز هم شته زما سن ګلاسیز هم یو څه زړې سوي دي نو یو شی مې په کار و هغه په سټور کې نه و د باندې پسې راووتم نو تقریبا په درایي باندې یم بجې ماته نیم بجې دي نو ما ښار به هم ووینم په دا ماښام کې چې په ښار کې څه کیسې دي نو خپل کار به هم وکړم او تاسو به هم دا د ښار ووینم د شپې له مالې شیریخ مې ورکړی دې ته ښه دې وکړې درایي ده ټیم نو ټوله بس سره د کارو سره روانې کورو ته د شپې له مال نو موږ ډېر کم راوځو بازار ته داسې د اختر شپې چې نه وي بیا خو نه راوځو یا مو داسې تر ناوخته په ښار کې کار وي بیا له دې خوا کور ته ځو ښار یې دا نو بس د کندهار شاهي سالون دی د کابل سالونان ډېر ښایسته وي کابل دې ته نه رسېږي هغه بیخي یو مخ ښایسته وي دا د کندهار پر دغه دوم درایي باندې شاهي سالون دی ته راوګرځېدلم پر جاده باندې نو د کور لپاره مې ډېر لږ شیان په کار ول هغه مې رانیوله نو بېرته روان یم د خیره سره پر جاده باندې نو چې برق نه وي بیا تاریکۍ خوند نه کوي فکر کومه دغه ګروپان اوس ولې نه لګېږي په دې ځای زه نه یم خبر دا نو بس د تازه مېوې دوکانونه دي اوس یو څه ناوخت هم دی اصلا ډېره رڼا یې پر جوړه کړې ده بیخي سترګې کار نه پر کوي اوس خو نو شپه سوله بالا غټ موټران هم را شروع سول هندوانې هم شروع سوي دي هندوانې دي او کیلې دي اوس نو اکثریت داسې دي چې تازه میوه د نورو ملکو ده نو افغانستان میوې تر اوسه نه دي شروع سوي نو بس داسې و چې د شریخو په بهانه باندې مې ښار ته بوتاس چیرې مې بوتاس نو داسې ګډ وډ ولاګونه نو اکثره وخت داسې چې زما کارونه یې نو بس کوم مسیر باندې چې ګرځم نو تاسو هم راسره وګرځوم نو بس خدای دې وکړي چې ساعت مې راسره تېر سوی نو تر بیا ښه وخت الله پامان